کتونکو د اوو بچو مور چې ځان نه ویډیو جوړه کړې ده د خپل خاوند دپاره او دغه ویډیو ترېنه اوس په انټرنیټ باندې خپره شوې ده. دغه ویډیو ترې څنګه انټرنیټ ته ختلې ده د دغه ښځې د خولې بیان در سره شریکوم. دغه بیان یې زه ضروري ګڼم چې تاسو یې واورئ. دغه بیان کې د هغه ښځو دپاره ډېر سبق پروت دی چې کوم د ځان نه داسې ویډیوګانې جوړوي او خپلو خاوندانو ته یې لیږي، نو هغه بیا دغه شانتې په انټرنیټ باندې خپرېږي. دوستانو دغه ښځه وایي چې زما خاوند د 5 کالو نه بهر مسافر دی او هلته ژوند کوي. دغه ښځه وایي چې زما 7 بچي دي چې هغه جینکۍ دي. دغه ښځه وایي چې زما خاوند بهر ملک کې دی، نو هغه ما ته اکثر رنګ کوي، ویډیو کال کوي، زه ورسره په موبایل خبرې کوم. یو ورځ چې ما نه خاوند دغه غوښتنه وکړله چې ما له خپله ویډیو جوړه کړه او راویې دغه ښځه وایي چې ما د خپل خاوند دپاره دغه ویډیو جوړه کړې وه او خپل خاوند ته مې هر څه پکې ښودلي ول. او دغه ویډیو چې ما خاوند ته ولېږله زما د خاوند نه په انټرنیټ باندې خپره شوې ده او د دغه ویډیو د وجې موږ په خپل خاندان کې وشرمېدلو او ډېر زیات بې عزته شو او هر خپلوان راپسې خاندي او خپل کور ته هم دننه نه پرېږدي. دغه د 7 بچو مور وایي چې ما سره اوس د خپلو بچو خم نه لګي او دغه کار باندې زه ډېره زیاته ملامته یم او خپل بچي را سره هم خبرې نه کوي چې هغوی ته هم پته لګېدلې کلي کې ورته خلکو ویلي دي چې ستا د مور داسې ویډیو راغلی ده. نو دغه ښځې چې هغه خویندو میندو هغه ښځو له دغه بیان ورکړی او دی ورته ویلي ول چې داسې ویډیوګانې ځان نه مه جوړوئ. که هغه ستاسو خاوند بهر وي یا په کور کې یا چېرته بل ځای وي او تاسو نه داسې ډیمانډ وکړي، نو داسې ډیمانډ یې مه پوره کوئ او داسې انکار ورته کوئ. دوستانو دغه ښځه چې ډېره زیاته په دغه کار باندې شرمنده ده او خفه ده او دغه ویډیو ترې اوس په انټرنیټ ختلې ده. دغه ویډیو که تاسو هم کتل غواړئ نو کتلی شئ، پیج کې پرته ده. او که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ چې داسې نوي معلومات تاسو سره شریکوو.